ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آبادۍ غږ خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې مو د کبانو د روزنې موضوع انتخاب کړې ده. ځینې فارم لرونکو چې د کبانو روزنې ته سمه پاملرنه نه ده کړې له کومو ستونزو سره مخ شوي. د یادو ستونزو علتونه کوم دي، د کبانو د ساتنې سمه طریقه څه ډول ده او کومې ګټې لري. زه سمیره حلیمزه یم او د خبرونې تر پایه به د دې پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. په افغانستان کې کبان پرته له دې چې د خلکو د خوراک یوه برخه تامینوي، د ځینو کلیوالو یا ښاري خلکو د کار وسیله هم ده. د هېواد په ډېرو رستورانتونو کې د خلکو د خوښې خوراک کبان دي. په دې وروستیو کې د هېواد دننه هم د کبانو ساتنې ته د خلکو پام ډېر شوی دی. د کبانو د ساتنې فارمونه یې جوړ کړي او محصولات یې بازار ته وړاندې کوي. تېره خپرونه کې مو پر دې موضوع خبرې وکړې، خو ځینې فارم لرونکي د کبانو ساتنې په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي چې له همدې درکه یې تاوانونه کړي دي. دا چې کومې ستونزې د څو کسانو خبرې به واورو. نو محمد اګل، کابل ولایت د اساس دی ولسوالۍ د میانو کار کو تقریبا 15 حوزه لرو. منګه 15,000 چچمایان د ننګرهار نم راوړل، هاوس تم خطا کړل. هاوس کې یو څو ورځې ول به باندې پوه نه شول، ټول مړ شول. دا مې به اول و پرسیده، موږ به له د اکسیجن کم کړه چې راو بم مست پسې را بروغ جوړو چې مې کې بم چیرې ک دا به تور اوخته و. 15 به دامل کېدل. یو وخت د شراغه چې هاوس کې یو مهم نه و پاتې. 15,000 مایان ټول تلفات وکړو. تقریبا په ځبانه منګه 15 لک روپۍ مصرف زمون په دې راغله او بیرته 1 روپۍ منه کو ټول مړول. نو مې زبیلات د کابل ولایت سره بل سولې اوسیدونکو یم. دغه تل موږ یو خپلوانو د میانه پارم جوړ کړو، درې اوځه جوړ کړو، هغه تابانو کوورته حوزونه تقریبا اوسم شته دي چې فعالیت نه کوي. میانه مړ کېدل چې نه کوي. ان په خمینه پاکستان راوړو، هغه اخره کې تر دغه اندازې سوس لاستانه میانه په ګیر ورنغله ون مړسول. چرداري کړي وو، بوکلان ماته ور کړي وي او سپیلن مډندو نشته خو د زلې مات کو کلار ما شل پاتې دي. څه کم لاس لکه افغاني ورس لکه افغاني پر تاوانو. د ځینو فارم لرونکو کبان مرض وهلی وو او مړه شوي وو. د ځینو نورو بیا ماهیانو وده نه وکړي چې د یادو ستونزو له امله یې تاوانونه کړي وو. خو دا چې د دې ستونزو علتونه څه دي، فارم لرونکي په اړه داسې وایي. علت دا د سینو بند د خطر دي د بیاله بلول کې نه ولای او دا وای واچول دغه ټول مان نه باندې لاړه. علت خود دې یو رقم دانه د غوښنه دانه چې د دیوبو په سر درېږي، د دې رسیدګي نشو کولای ورته په بازارونو کې پیدا کېده، ډېر قیمت او پیدا کېدله. مرض وهل د خاص خلک دلته نه و چې دې په مرض باندې پوه شي، ډېر بل رقم ته مرض یې وکړو. دا علت یو ټول ختم شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کبانو د روزنې امر خلیل الله فروغ هم د خلکو ځینې خبرې تاییدوي او زیاتوي. فارمدار نه پوهیږي چې څنګه غذا دی ته ورکړي، کوم نوع غذا، کوم مواد پکې واچول کی، دغه معلومات نه لري. په پرورش کې نه پوهیږي، په ځلسا کې نه پوهیږي څنګه باید دغه فارم زدافونی کی. هغه دومره ولیدل چې دغه مایان په دان کې واچو او هر شی ورته واچو، دغه خوري دوده ورته واچو، ورجه ورته واچو، خالص جوار ورته واچو، هغه خوري وزن یې دا چې داس نه دی. یو خو بو درجه دی چې دغه ثابت درجه نه ساتي، ورته همیشه په تغییر کې دی. یو ورځ وګره سره وبو کیږي، د اتلس نه کته کیږي، یو ورځ وګره شل نه جکیږي. د ګراس کاربون علف خور دی کنه، دغه د مناسب علف نه ورکی. په ورځ کې یو بار په وبو کې اچوي، هغه موان چې وخور تر مازدیګر پورې ګرسنه دی. بل علت دغه دی چې خوراکي چې اخلي با کیفیت خوراک نه ده. دوم علت په وخت زمان تغذیه نه کوي چې هغه وزن ونیسي، افزلسان مراتبي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره خبرې وکړئ: 0 240 5001.
د ځینو فارم لرونکو په وینا دوی د کبانو د مرزونو په اړه معلومات نه لرل. دوی د حوض دننه د اوبو اندازې ته پام نه کول او په اوبو کې د اکسیجن د کمښت په اړه نه پوهېدل یې د یادو ستونزو علتونه بیان کړل. خو اوس راځو دې ته چې د کبانو د ساتنې سمه طریقه څه ډول ده او ګټې یې څه دي. په اړه یې زموږ همکار مزمل شاه وطندوس له خلکو سره خبرې کړې دي. په ګډه به یې واورو. خپل ځان راته راوپېژنئ. منصور ما دغلته مونږ د مایانو د روزنې فارم لرو. څو ډوله مایان دي په دې فارم کې مو؟ مختلف دي، مثلا ګراز ده، چینا ده، مورکي ده، سلور ده. څه رقم نسلګري کوي؟ یعنې دغه باندې لږ رڼا راته واچوئ. دې دپاره مشخص مایان دي. هغه مایان راوړو دلته سټاک ته هم چې راوړو، مثلا یو نر یو ښځه. دغه نر او ښځه چې راوړو دغلته بیا پیشکاریګانې کېږي، ورته مختلف نوع خوراکونه دي ورته ورکول کېږي. بعد د هغې نه دا چې د خپله آګیا چې د آګې نه پس بچي بدلیږي، بعد د هغې نه بچي چې دی روزو او بیا فارمدارانو باندې خرڅوو. یعنې د دې د روزلو لپاره یا کله چې په اوس کې د دې بچي اچوئ کوم خاص وخت دی که نه د کال په هر فصل کې دا کار کولی شي؟ نه، دې لپاره مشخص وخت ده. مثلا هود میاشت ده، حمل ده، ثور ده، جوزا ده، سرطان ده، اسد، سنبلې پورې کولی شو چې دغه د مایانو بچي واچو. بعد د هغې نه هوا یخېږي، بیا موږ نشو کولی چې د مایانو بچي واچي. تغذیه د دې څه ډول ده؟ تاسې چې شي ور اچوئ که نه خپله د اوبو نه تغذیه کوي؟ موږ خپله ورته بعضې مثلا آګې اچو، د چرګانو آګې ورته اچو. بعضې وخت کې نور مختلف نوع شیونو څخه موږ استفاده کوو. بعضې مواد دي د هغې نه استفاده کوو، ورته اچو چې د دې باید تغذیه وسي هم د هغې نه. تقریبا چې 2 میاشتې 3 میاشتې ته ورسېده، بعد د هغې نه دې دپاره موږ واښه اچو، شوتله اچو. او کله چې دغه لږ غټ سو، تقریبا 9 انچ ته ورسېده، بیا موږ ورته بوره اچو، وریجې بور چې ده. نو د دې دغه خټ هم دې ته کوم ګټه رسوي که نه؟ او خټه چې د کې چینجي بعض موادونه او د لپاره چې د ورنه استفاده کوي. ولې د کې د اوبه تاویږي؟ اوبه کې باید اکسیجن دنه نسی. چې اوبه کې اکسیجن نه مایان د منځ ځي، مایان مړ کیږي. اوس دا خو د مای ساتنه او پالنه دا خو ډیره سخته ده. څه ډول پوهیږي چې یو مای مثلا په رشد کې دی، یو مای په خپل حال پاتې دی یا مریض شوی و غیره؟ صلیح ساته مراقبت کیږي، د ګوري ورته چې کوم مرض یا کوم دانه ورکه سپین لکۍ ورکه راغی یا کوم بل نو مرض ورکه راغی، هغه وچته ونه لري کوو. بیا تشخیص یا مثلا ډاکټر ته وړو، ډاکټر سره مشوره کوو چې دغه نو مریضي دغه شینه راغلی او څه وجه است. بیا هغې لپاره ډاکټر نسخه لیکي، دوا راکوي. یعنې څنګه پوهېږي چې یو مۍ خپل وزن ترلاسه کړی غټ شوی دی او باید زیاتې نو بازار ته لاړ شي؟ دلته عموما موږ په انچ خرڅوو. مثلا مۍ ته ګورو چې 1 انچ شو، 2 انچ شو، 3 انچ شو، 4 انچ شو. دې د خاطر ګورو، ورته وزن ته هم ګورو او دغې ته هم ګورو، انچ ته هم ګورو. بیا خپل فارمداران هم چې راځي په انچ اخلي. مثلا فارمدار راته وایي چې ماته 3 انچ مۍ پکار ده، بیا موږ هغه 3 انچ ورته مۍ برابر ورته ورکوو. کله چې مثلا اوبه خرابې شوي یا خپل دوی کړي مرض والي ودنه مړه کړي وي، عموما ډیر مرض ور باندې راځي. خو دغه مایانو روزنه چې ده باید صلیح ساته مراقبت لاندې او ډاکټر سره مشوره وسی. د هغې نه مخکې چې مرض یا آفت یا دغه راځي باید مخنیوی وسی. د هغې د مخنیوي لپاره موږ خپل ډاکټر سره مشوره کوو، مایان چک کوو، هر ورځ هر دقیقه هر ساعت کې ګورو کوم نو مای چې مشکل سره مخامخ شوی یا سپین لکۍ ورکی یا بل رقم یا بل هغه ورنه باسو. ځینو خلکو د کبانو ساتنې ته ډیر پام کړی وو. د حوض دننه پاکوالی، د اوبو څرنګوالی او هم د اکسیجن د کچې لوړوالی او ټیټوالی ته یې پام شوی وو. په همدې هکله زموږ همکار له ښاغلي فروغ سره هم خبرې کړې او په پیل کې پوښتنه یې کړې چې خلک باید د کبانو د روزنې برخه کې کومو ټکو ته ډیره پاملرنه وکړي. پرورش په برخه کې 3 شیان ډیر مهم دي. یو تغذیه دی، یو د اوبو درجه دی او یو د مایانو وزن دی. دا 3 وړه یو بل سره اړیکه لري. تغذیه په برخه کې کوم شیان مهمه دي چې ورکوي او وختونه یې څه دي؟ څو نوع مایانو دی. یو مایانو دی چې صرف خوراکي دغه اولوفجات دی، شابدار او رشقه دغه شان استفاده کوي. د ګرموي مایانو یو بل نوع مایان دی چې کامن کارپ ورته وایي، هغه هم د ګرمو اوبو مایان دی چې هغه لاسي خوراکه ورته ورکول کیږي. خوراکه کې باید ټول مواد شامل وي، لکه پروتین، ویټامین، امینو اسیدان، دغه کاربوهایدریت چې هم دغه سیانو مکمل ترکیبي جوړ شي ورته ورکړي چې هغه وزن ونیسي. تر څو چې دغه مواد مکمل نه وي بیا مایان وزن نه نیسي. دغه شان مخلوط کې ګټي کې مایان ته ورکړي چې مایان وزن ونیسي. هغه مایان چې د 1 ګرام نه تر 15 ګرام حتی تر 10 ګرام پورې وزن ولري، دغه کوچنی مایان دی. د غې لپاره اته ضرور دی چې ډیر غذا ورکړل شي. 15 الا 10 غذا پر ورځ کې ورته چول کیږي.
غذا وخوري تغذیه وکړي دغه تل ډېر پورې دغه وزن وي هغه چې د دیش نه جکیږي بیا تر 150 ګرامه وزن لري هغه متوسطه مایان دی ضرور دی چې یو فارمدار په ورځ کې 3 بار ورته غذا ورکړي سبایی غرمه او مازدیګر چې هغه مایان خپل ضرورت واخلي او وزن ونیسي هغه مایان چې دی بیا نیازمندي ډیر کم لري هغه په ورځ کې یو ورته کفایت کوي هغه وزن جکیږي تر 1.5 کیلو 2 کیلو هغه مایان ته ضرور نه چې 3 بار یا 4 بار ورته غذا ورکړي او بر کفایت کوي درجه حرارت د اوبو د څنګه د مثلا معتدله ساتل کیږي آیا کوم اله لري که څنګه د ګرم اوبو درجه اتلس نه ډیر پورې مناسبه درجه ده او بهترینه 25 درجه مثبت په دغه درجه کې خیر روش کې خیر غذا خوري هغه هر قدر غذا چې خوري هغه جذب بدن کېږي مایان وزن ونیسي هغه علائم چې پیدا سو چې دغه اوس کې کمبود اکسیجن د مایان اوبو سر ته راځي نو داسې خلا واز بسته کوي هغه معلومه چې کمبود اکسیجن پیدا شوی دی په دغه یا تازه اوبو لک په جریان ورکی یا بل لارې دغه دی چې یو دستگاه واخلي د خارنه په برق کې ورکی اوبو پاشان کوي آزاد او اکسیجن اخلي په اوبو کې ګډوي کمبود اکسیجن رفع کیږي ان شاء الله مشکل ورته نه پیدا کیږي د حفظ الصحه په برخه کې یو فارمدار چې مایان روزي د کم ټکی په پام کې ونیسي فارمدار کوشش وکړي هغه اوبو سرچینې چې راځي ک دریاوي دا غزا نه تعقیب کی چې خلک په هغه اوبو کې صابون روغن باب دغه شانونه شوی دغه ځینې کسان د کالی منزل ته او بازی کوي دغه شان مونوي پکې که د سان استفاده کوي خو دغه محفوظ دغه پاک وبده 4 طرف د فارم باید زده فونیسی او زونه همیشه باید 15 ورځې بعد کې په میاشت کې او بار کې زده فونی کې پتاس په اوبو کې غټي کې که پتاس نو دغه مالګه په یو سطل کې واچوي لکوبو واچوي بیا هغه په اوس کې پاشان به وکي چې هم هاوس زده فونی کیږي او هم هغه باکتریاګان چې مایانو په جول کې ځان ولیدي هغه هم لمنځي دغه شیان په نظر کې ونیسي یو موفق فارمدار دی درنو اوریدونکو وامو ولیدل چې د کبانو د روزنې برخه کې فارم لرونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي وو د دوی کبان مړه شوي وو مرض وهلي وو او یا هم کافي وده نه وکړي د یادو ستونزو علتونه هم کبانو ته د سم خوراک نه ورکول د اوبو اندازه نه برابرول د سم نسل نه رانیول او یا هم د اکسیجن نه تنظیمول په ګوته شول د کرنې وزارت د کارپو په وینا کبانو ته باید د وزن سره سم خوراک ورکړل شي د ښاغلي فروغ په وینا چې د اوبو حرارت د کبانو حفظ الصحه هم باید په پام کې ونیول شي درنو اوریدونکو د آبادی غږ د خبرونه زموږ همکار مزمل شاه وطن دوست د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلي او جوړه کړې و